نو طالبانو باندې حسیب جان او جبار خیل صاحب موږ څونه نیوکې وکړې؟ آیا زمونږ د خولې نه هیبت الله ته کنځه وته؟ حقاني ته موږ کنځه وکړه؟ چا ته موږ کنځه نه کړې؟ ځکه طالب سره موږ اختلاف لرو خو بیا هم پښتانه ګڼو، بیا هم افغانان ګڼو، دا زمونږ پښتو ده. خو چا کې چې پښتو ني هغه د بل مشر ته سپک ګوري. بالکل. نو ټولو خلکو ته زه وایم چې د سړي پښتونولۍ ته ګوره چې هغه کې پښتونولي شته او که نه. پښتو ویل ډېر اسان دي، پښتونولي کول ډېر ګران کار دی. بالکل. پښتو خو به زه د دې ځای نه یو خر به بوځم هغه ته پښتو ښیم. پښتونولي زده کول ګران کار دی. دې په حجرو کې پښتونولي نه دی زده کړی. بېشکه. نو اخري پیغام مې دغه دی، دا لنډه خبره کوم چې تر څو پورې جم دی د افغانستان د بري پښتونخوا د کوزي پښتونخوا هر یو سړي ته تر هغو نه احترام لرم څومره چې خپل پلار ته لرم. چې کوم سړی زما په ژبه باندې دی، چې کوم سړی افغان دی، چې کوم سړی د پښتو ژبې ته کار کوي، چې کوم سړی د پښتون ولس خدمت کوي د هر طریقې نه، د خپل پلار عمر عزت ورته لرم. دې مبین صاحب بې عزتي وکړه، که سبا د افغانانو خدمت شروع کړو دلته زه په خپو کې کښېنم، ځکه زما د ولس خدمت دی کوي. که دلته زه خپو کې کښېنه ناستېدم د افغانیت ته زه ژمن نه شوم، زما نوم بمزان دا زمونږ پښتو ده، دا زمونږ غیرت دی. نو مننه کوم حسیب جانه، باس ډېر خوند وکړو او د خیره مخکې ژوند کې به چې باسونه راځي ګډون به کوو. د لیدو په هیله دی. یوه نړۍ مننه. تل مدام ما دا خبره کړې ده چې کله هم حمزه زمونږ په لایف کې وجود ولري موږ لایف نور هم پسې ښایسته سي، او زمونږ هڅه او کوشش همدا و تل مدام چې په بحثونو کې اکیډمیک انسانان، داسې انسانان چې پوهه ولري، علمیت ولري او ولس ترې یو څه زده کړي. زه خپله د هر لایف په پای کې ډېر څه زده کوم. نو حمزه جانانه له تا یوه نړۍ مننه، جبار خیل جانانه تا نه یوه نړۍ مننه، د ټولو ملګرو نه یوه نړۍ مننه. تاسو په لایزال رب سپارم او زه په پای کې 15 دقیقې لایو بیا به زه نور لایو راټولوم. مننه، الله په امان نصیب جانه، مننه، الله په امان جبار. لار